لیگ آف نیشن د یونایټډ نیشنز په شانتې یو اداره وه، یو ارګنایزیشن و چې د دې کار په دنیا کې د ملکونو په منځ کې د جنګونو یا د مسایلو حل وباسل او په دنیا کې امن قایمول، پیس مینټین کول، دا د دوی کار و. اوس دا اداره چې ده دا په 1920 کې د پهلې جنګ عظیم نه بعد دا جوړه شوه او د دوسری جنگ عظیم د شروع کېدو نه مخکې یا د دوسری جنگ عظیم چې کله شروع شو په دغه دوران کې دا اداره بالکل ختمه شوه. دا ستاسو سره چې په مایند کې دا یو پوینټ پروت دی چې لیگ آف نیشن چې دی دا په اصل کې وسسیز څه اداره وه. اوس دا لیگ آف نیشن چې دی دا به مونږ په ډیټیل سره انډرسټینډ کوو چې لیگ آف نیشن چې دی دا کله جوړ شوی و، د دې بیک ګراوند څه دی، د دې پس منظر څه دی، د هغې نه بعد د دې مین اوبجیکټیوز چې دي هغه څه وو او بیا دا فیل کله شو او د دې فیلیر نه د دې د ناکامه کېدو نه شاته ریزنز چې دي هغه څه وو او بیا به مونږ د دې کمپیریزن د یونایټډ نیشن سره وکړو چې د پهلې جنگ عظیم نه بعد خو دا اداره جوړه شوه نو بیا دوسری جنگ عظیم وشو، یعنی دا اداره ناکامه شوه. بیا د دوسری جنگ عظیم نه بعد یونایټډ نیشنز جوړ شو او در اوسه پورې یونایټډ نیشنز دی. نو آیا یونایټډ نیشنز چې دی هغه هم ناکامه کېدو واله دی او تیسری جنگ عظیم چې دی دا شروع کېدو واله دی؟ ځکه چې یونایټډ نیشنز ناکامه شو خو تیسری جنگ عظیم چې دی هغه به بیا کېږي که نه، ځکه چې ادارې هغه خپل فنکشن چې دی هغه شانتې هغه اکشن چې دی هغه شانتې پرفارم نه کو د څه دپاره چې دا یونایټډ نیشنز چې دی هغه جوړ شوی و. ټیک شو. نو اول مونږه لیگ آف نیشن چې دی دا په ډیټیل سره انډرسټینډ کوو، بیا به د دې کمپیریزن د یونایټډ نیشن ارګنایزیشن یا د یونایټډ نیشن سره وکړو. اوکې ښه، اوس راشئ اول چې دا لیگ آف نیشن چې دی دا څنګه جوړ شوی و. نو ګوره لیگ آف نیشن چې دی دا د پهلې جنگ عظیم د دې ختمېدو په دې ورځو کې د دې پالیټیشنز یا د دې ملکونو د دې پریزیډنټس یا د دې نه علاوه د پولیټیکل تینکرز د دې خلکو په ذهن کې یو آیډیا راله چې یو داسې اداره جوړول پکار دي، یو داسې ارګنایزیشن جوړول پکار دي چې کو چېرې د سټیټس په منځ کې څه مسایل راځي نو چې د هغې حل راوباسي، چې دا سټیټس د یو بل سره په جنګ کې نه انوالو کېږي، چې دغه شانتې د ورلډ وار 1 یا د پهلې جنګ عظیم په شانتې دومره غټ جنګ چې دی هغه بیا ونه شي. نو دغه آیډیا د دوی په مایند کې وه، خو د دې هغه صحیح ډرافټ چې دی هغه چا تیار کو؟ هغه ووډرو ویلسن چې دی هغې ته عملي جامه چې دی هغه پهناو کړه. ووډرو ویلسن چې دی هغه 14 پوینټس چې دي هغه ولیکل. 14 پوینټس اف ووډرو ویلسن دا ډیر زیات امپورټنټ دي. 14 نکات د ولیکل او په هغې 14 نکات کې د دې ملکونو په منځ کې چې دا کوم ورلډ وار 1 دا ختمېدو والا نو د دوی په منځ کې چې کمې خبرې وې د هغې یو سلوشن راوباسو او د هغې سره سره د پکې یو پوینټ چې دی هغه دا مینشن کړی و چې یوه داسې اداره جوړول پکار دي چې هغې کار دایي چې په دنیا کې امن قایم کړي، د ملکونو په منځ کې مسایل چې دي د هغې بیا حل راوباسي. او دا اداره چې ده نو دا به د یو ملک دوه ملکونو نه، دا به یو انټرنیشنل ارګنایزیشن وي. ټیک شو. نو د ده دا 14 پوینټس چې کله د پالیټیشنز یا پریزیډنټس، پرایم منسټرز یا پولیټیکل تینکرز دې خلکو کله وکاته نو دوی دا خبره وکړه چې د ووډرو ویلسن دا پوینټس چې دي دا خو واقعي ډېر زیات زبردست پوینټس دي. ټیک شو. نو د دې د هغې پوینټ سره ډېر شي پوینټس چې دي لکه 14 پوینټس دي که نه، خو زموږ خو صرف د یو پوینټ سره کار دی چې په کوم کې د لیگ آف نیشن په باره کې خبره کړل ده. نو دوی هغې ټول پوینټس چې کوم دي د هغې سره خلکو اګري وکړه چې پوینټس د دې سړي څه دي، کار والا پوینټس دي. خو دا یو پوینټ چې دی زموږ د دې سره کار دی نو د دې پوینټ سره دا ټول سټیټس چې دي هغه ورسره اګري شو چې او داسې یو اداره چې دا هغه لازمي اسټبلیش کول پکار ده چې د هغې کار دایي چې په دنیا کې امن قایم شي. نو دوی په فرانس یعنی پیرس کې هغلته کې راجمع شو او هغلته کې یو کانفرنس وشو چې هغې ته ویل کېږي پیرس پیس کانفرنس. په دې پیرس پیس کانفرنس کې د دې ووډرو ویلسن چې کوم پوینټس وو نو هغې باندې دوی غور وکړو او د هغې سره سره دوی د جرمني سره ټریټي اف ورسایلز چې دی هغې ورسره هم ساین کړه، په هغې باندې هم ډېر شي خبرې اترې وکړی شوې چې مطلب څه کول پکار دي. او د دې سره سره دوی دا آیډیا هم ورکړه چې یار یو لیگ چې دی هغه جوړول پکار دي، یو اداره یو ارګنایزیشن چې دی هغه جوړول پکار دي. نو دا په دې پیرس پیس کانفرنس چې دی په دې کې د ووډرو ویلسن هغه 14 پوینټس او د لیگ آف نیشن په باره کې خبره وشوه. د هغې نه بعد بیا ټریټي اف ورسایلز چې دی هغه هم وشوه، یعنی د جرمني سره دوی معاهده م وکړه او جنګ چې دی هغه بالکل ختم شو. نو چې اوس بالکل جنگ ختم شو، ټریټي اف ورسایل هم وشوه، په دنیا کې هغه جنگ چې دی هغه هم ختم شو، نو اوس اداره چې ده هغه جوړول پکار وو.
نو بیا دوی څه چل وکړو، دوی بیا په 1920 کې یعنی جنوري 18 1920 کې دوی دغه لیگ آف نیشن یو اداره دا چې دا دی جوړه کړه، دا مخې ته راله، د دې قیام چې دی هغه وشو. کو چری ستاسو نه په ام سی کیوز کې دا کوېسچن شوی و، دا تپوس کړی شوی یا په ام سی کیوز کې دا راغلی وو چې لیگ آف نیشن واز فارمډ نو بای وډرو ویلسن. دا راځي د دې نه علاوه کله نو په 18 جنوري 1920 باندې لیگ آف نیشن چې دی هغه جوړ شوی و. ټیک شو، دا زموږ سره ورکوټې شانتې هیسټري وه د لیگ آف نیشن، چې لیگ آف نیشن چې دی هغه څنګه جوړ شوی و. د دې په هیسټوریکل بیکګراوند باندې کوېسچن چېرته راځي نه، خو صرف خبره دا ده چې تاسو پوه شئ چې دا لیگ آف نیشن چې دی دا جوړ شوی څنګه و او د دې نه شاته پس منظر چې دی هغه څه و. اوس دا لیگ آف نیشن چې دی د دو مین پرپزز یا د دو مین ایمز یا د دو آبجیکټیوز چې دی هغه څه وو. نو د دې لیگ آف نیشن مقصد دا و چې په دنیا کې پیس چې دی هغه بحال شي، مینټین کړی شي. د دې ادارې مین مقصد چې کوم دی هغه دا و چې کوچري د ملکونو په مینس کې جنگونه، مسایل، کانفلیکټس دا راځي، نو دا اداره چې ده دا به د دې ملکونو په مینس کې هغه مسایل حل کوي. خو کوچري یو بدماش ملک پکې راغی او هغه وی چې نه زه ستاسو یو خبره هم نه منم، نو بیا به د لیگ آف نیشن چې کوم ممبرز دي دوی به د هغې سټیټ د هغې ملک خلاف کلیکټیولی په جمع باندې به د هغه خلاف مقابله کوي او هغه به د دغې اکشن نه په یو ځای باندې منع کوي. دا اولنی د ده چې کوم مقصد و هغه دا. بل دویمه خبره دا ده چې پروموټ کوپریشن. دویم د دې مقصد دا و چې د دې ملکونو په مینس کې څه چل وشي، کوپریشن هغه پیدا شي، د دوی په مینس کې د یو بل سره تعلق چې دی هغه پیدا شي. نو ګورئ د دوی د یو بل سره به اکنامک کوپریشن وي، دغه شان د یو بل سره به دوی تجارتي معاهدې چې دی هغه به وکړي، د یو بل سره به تجارت کړي، دغه شان د یو بل سره به کلچرل ریلیشن ټایز چې کوم دي هغه به د دوی د یو بل سره سیوا شي. نو چې کله د سټیټس په مینس کې کوپریشن وي نو د کوپریشن په وجه باندې به بیا سټیټس چې دي هغه د یو بل سره جنګونه نه کوي. ټیک شو، نو دویم مقصد چې دی هغه دا و چې د سټیټس په مینس کې کوپریشن مونږه پروموټ کو او د سټیټ په مینس کې چې کوم جنګونه دي، کوم مسایل چې هغه څه شي هغه مونږه سالو کو، ختم یې کو. دریم پوینټ چې کوم دی هغه دا دی چې ډیس ارمامنټ. ډیس ارمامنټ دې ته ویل کېږي چې د سټیټس چې دی نو د دې پهلې جنګ عظیم نه مخکې سټیټس چې دي نو هغوی څه چل کو، هغوی خپل آرم ریس شروع کړی، هر یو سټیټ چې دي نو هغوی خپل ویپنز یا آرمز چې دي هغه سیوا کول. ټیک ده، اسلحې چې دي هغه سیوا کولې، دغه شانتې خپل آرمي چې ده هغه سیوا کوله. نو په دې لیگ آف نیشن مین مقصد دا و چې مونږ به ډیس ارمامنټ کو، یعنی سټیټس چې دي هغوی به خپلې اسلحې چې دي هغه به نه سیوا کړي، هغوی به ویپنز چې دي هغه به نه زیاتوي. سټیټ ویپن زیاتی نو مونږ به څه چل کوو، مونږ به هغه سټیټ د هغې ویپن د سیوا کولو نه هغې نه به یې مونږ منع کوو. نو دې ته ویل کېږي ډیس ارمامنټ. ټیک شو، نو دویم چې دی دریم پوینټ چې دی هغه دا و. څلورم پوینټ د دې دا و کنټرول ډرګ ټرافیکینګ. یعنی کو چیرې یو سټیټ چې دی هغه ډرګ سپلایر دی، کو چیرې یو سټیټ چې دی هغه په ډرګ ټرافیکینګ کې انوالو دی او هغه د یو ملک نه بل ملک ته ډرګ سپلای کی، نو مونږ به دغه ملک د دې ډرګ سپلای کېدو نه منع کوو. مونږ به په ده باندې سینکشنز لګو چې ته دا ډرګ چې دی د یو سټیټ نه بل سټیټ ته موړه. منشیات دي که نه، نو په د منشیاتو په وجه باندې څه کېږي، په نور سټیټس کې خراب اثرات پرېوځي. نو د ده کار چې و که نه د لیګ آف نیشن هغه دا هم و چې ډرګ چې دی هغه به مونږ کنټرول کوو چې د یو سټیټ نه بل سټیټ ته، د یو ملک نه بل ملک ته دا منشیات دا ډرګس چې دی هغه لاړ نه شي. ټیک شو، د دې نه علاوه نور واړه واړه د مقاصد چې دي هغه نور هم وو، خو مطلب دا څلور چې دي هغې مین اوبجیکټیوز یا مین مقاصد چې دي هغه دا وو. اوس چې د دې اوبجیکټیوز دپاره یو اداره جوړه شوه او دا اداره دا مقاصد حاصل نه کي، په دې په حاصلولو کې ناکامه شوه، نو د دې خبرې مطلب دا دی چې دا ارګنایزیشن چې دی دا فیل شو. او مین په دې کې کوم یو مین دا و چې په دنیا کې جنګونه را نشي، جنګ چې دی هغه شروع نشي او په دنیا کې امن قایم وي. نو چې کله په دنیا کې سټیټس جنګونه شروع کړو، نو د دې خبرې مطلب دا دی چې د دې لیګ آف نیشن چې دی د هغه مقصد چې دی هغه پوره نه شو. نو مطلب دا دی چې لیګ آف نیشن فیل شو او هم دغه شانتي وشو. د لیگ آف نیشن ہوتے ہوئے دوسری جنگ عظیم چې دی هغه شروع شو. نو مطلب دا دی چې لیگ آف نیشن څه شو، هغه ناکامه شو. اوس د دې فیلیر نه شاته کم وجوهات دي. نو ګورئ دا باقي چې دي دا خو واړه وجوهات دي، خو مین ریزن چې دی هغه دا دی چې کله سټیټس په یو بل باندې حملې شروع کړې او یې څه چل وکړو، ټریټري چې دی هغه اکوپای کول شروع کړه، نو دغه مین ناکامي وه چې مطلب د په دنیا کې پیس چې دی هغه مینټین نه کو. اول دا واړه ناکامي او بیا د هغې نه بعد مین له راځو. ګوره اولنی ریزن چې دی هغه دا دی
چې د دې لیګ اف نیشن کنیکشن چې و هغه د څه سو د ټریټي اف ورسایل سره د ټریټي اف ورسایل سره د دو کنیکشن د تعلق څنګه ګوره ټریټي اف ورسایل چې دا نو هغه هم په پیرس پیس کانفرنس چې دی په دې کې و او دغه شانتې لیګ اف نیشن په باره کې چې کوم ډسکشن و هغه هم په پیرس پیس کانفرنس کې شوی و نو دواړه په یو ځای کې شوي وو نو په دې وجه باندې د دې سره کنیکشن و بله خبره دا ده چې کو چېرې تاسو سوچ وکړئ نو په دې لیګ اف نیشن کې د ټولو نه ډومیننس چې دی هغه د چا سیوه و هغه و د فرانس او د برټن او دا نور سټیټ چې دي نو دا پکې اړوچادي سي ګڼل هم نه نو د دې په وجه باندې کنیکشن چې دی هغه د چا سره د ټریټي اف ورسایل سره او کو چېرې تاسو وګورئ نو جرمني چې دی هغې ډېر وروستو چې دی هغه لیګ اف نیشن جوین کړی دی دغه شانتې یو اس اس آر چې دی هغه هم دغه شانتې ډېر وروستو جوین کړی دی نو ډومیننس پکې د چا و ډومیننس و د برټن او د فرانس نو په دې وجه باندې د دې د ټریټي اف ورسایل سره هم څه و کنیکشن و نو ځکه د نور سټیټس چې دی دا به دومره سیریس نه اخیستو مطلب دومره امپورټنس چې دی دا به لیګ اف نیشن له نه ورکو او د هغې ریزنز به اوس تاسو ته د دې به هم تاسو ته پته ولګي چې ولې به له دوی هغه دومره امپورټنس نه ورکو او څه د دې دپاره پروف دي هغه به اوس تاسو ته پته ولګي بل absence of main states څه مین سټیټس چې وو نو هغه په دې کې وونه لکه یونایټډ سټیټس چې دی امریکا ټیک شو هغې په خپله باندې د دې هغه پروپوزل ورکړی و دی پروپوز کړی و چې داسې یو لیګ جوړول پکار دي یا یو داسې ارګنایزیشن جوړول پکار دي خو په خپله پکې امریکا نه وه امریکا د لیګ اف نیشن ممبر چې وه هغه نه وه دغه شانتې جرمني چې ده نو هغه د دې ممبر نه وه دغه شانتې یو اس اس آر چې دی هغه د دې ممبر نه و بیا وروستو جوین کړه خو مین ممبر چې دي هغه څوک وو دا نور وو دا جزانان چې دي نو دا څه دا پکې ایبسنټ وو جزانان نه پاورفل ټیک شو دوی پکې ایبسنټ وو نو چې ستا مین چې کوم سټیټس دي هغه ایبسنټ دي هغه پکې نه وي نو ستا به څنګه لیګ اف نیشن چې دی هغه کار وکړي دغه وجه وه بله خبره نو ملیټري فورس د دې لیګ اف نیشن څه ملیټري فورس نه و چې کو چېرې یو سټیټ په بل سټیټ باندې حمله وکړي نو چې دغه د لیګ اف نیشن دا ملیټري په یو ځای باندې دغه ملک چې دی هغه سټاپ کړي نو دغه شان د دوی څه ملیټري نه وه نو ځکه خو چې جاپان کله اټیک وکړو نو بیا څوکونه چې د جاپان نه بیا مانچوریا یا چاینا چې کوم ایریا ده چې دی ترې خلاصه کړی وي نو د دوی خپله څه آرمي نه وه اوس مین پوینټ له راشئ چې هغې بلکل دا لیګ اف نیشن دړې وړې کو هغه و رایز اف ایکسټریمیسټ لیډرز چې کله دا ایکسټریمیسټ لیډرز راوچت شو دوی ته پاور میلاو شو نو دوی بیا لیګ اف نیشن چې دی هغه بیا دړې وړې کو تباه یې کو څنګه ګورې اول به تاسو ته ګورې جاپان چې دی که نه نو هغوی څه چلو کو هغوی په 1931 کې په مانچوریا باندې اټیک وکړو مانچوریا چې دی نو دا په هغې وخت کې د چاینا یوه حصه وه چې هغې ته به یې نوم وی مانچوریا اوس هم ده خو په هغې وخت کې به یې دې له نوم ورکړی یو څه شي مانچوریا به یې دې ته وي نو دوی جاپان ولګېد په هغې باندې اټیک وکړو اوس د لیګ اف نیشن کار څه دی چې جاپان د دې اټیک نه منع کړي او څه چل وکړي دا مسلې حل راوباسي نو دوی خپل کوشش وکړو لیګ اف نیشن کوشش وکړو خو جاپان چې دی هغې منع نه کړو او جاپان په دې باندې اټیک وکړو چې جاپان اټیک وکړو نو مطلب دا دی چې نورو ملکونو ته هم اوس لاره ازاده شوه بیا دغه شانتې ایټلی چې ده نو ایټلی په 1935 کې په ایبسینیا باندې چې نن سبا ورته ایتوپیا وایي په هغې باندې اټیک وکړو دوی ډېر کوشش وکړو چې مسولیني چې دی هغه سټاپ کړي هغه وی نه کوم زما خپله مرضي ده که جنګ کوم که هر څه کوم ټیک ده نو دویم چې دی ایونټ راغی او چې کله دا دواړه ایونټس وشو دوی خپله منماني وکړه نو هلته کې هټلر چې دی خو تیار سړی و نو هټلر آرمي هم زیاته کړې وه هټلر ولګېده په پولینډ باندې اټیک وکړو او چې کله هټلر په پولینډ باندې اټیک وکړو نو بس د هغې نه بیا دوسري جنګ عظیم چې دی هغه شروع شو یو خبره خو دا چې دوی اټیکس وکړو ټیک ده په نورو ملکونو بله خبره دا ده چې دې ملکونو چې کوم دي جاپان ایټلی جرمني دوی څه چلو کو دوی د لیګ اف نیشن نه بالکل ووتو لکه تاسو کو وګورئ که نه په 1933 کې دی چې دی د لیګ اف نیشن نه ووت بالکل وی نور نه منم لیګ اف نیشن د سره اډو زه ممبر یم نه دغه شانتې ایټلی چې ده هغې په 1937 کې د لیګ اف نیشن نه ووته هغه ممبرشپ یې ختم کو دغه شانتې جرمني چې ده نو هغې هم په 1933 کې د لیګ اف نیشن نه ووته نو چې د یو لیګ نه یا د یو ارګنایزیشن نه یا د یو ادارې نه ته وځې خو مطلب د هغې رولز اوس په تا باندې نه لاګو کېږي که نه بس خبره ختم نو دوی هغه لیګ چې دی هغه پرېښودو نو بس لاس چې دی هغې خپل آزاد شو او د دغې نه بعد چې دی که نه بیا ورلډ وار 2 یا سیکنډ ورلډ وار یا دوسری جنګ عظیم شروع شو او لیګ اف نیشن چې دی هغه ختم شو
اوس تاسو د دې لیګ اف نیشن د خاتمې د فیلیر او دغه شانتې د نن سبا دور د دې کمپیریزن وکړئ، تاسو ته به اوس پته ولګي. ګورئ دلته کې څه چل وشو، جاپان په مانچوریا باندې اټیک وکړو، ایټلی چې دی په ابیسینیا یا په ایتوپیا باندې اټیک وکړو، او جرمني فاینلی په پولند باندې چې دی په هغې باندې اټیک وکړو، او لیګ اف نیشن چې دی هغه هېڅ هم نشو کولی. اوس تاسو نن سبا وګورئ ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې اټیک وکړو، چا ورته څه ووایي، یونایټډ نیشن هېڅ هم نشي کولی. دغه شانتې اسرائیل چې دی هغه په غزه باندې اټیک وکړو او لګیا دی، یونایټډ نیشن چې دی که نه هغه بلکل غلی ناست دی. دغه شانتې کو چېرې تاسو وګورئ نو رشیا په یوکرین باندې اټیک وکړو، دننه پورې د یې حل ونه وته، او یونایټډ نیشن چې دی هغه بلکل غلی ناست دی، هېڅ هم نشي کولی. نو تاسو د دې نه علاوه نور هم ډېر شي ایونټس دي، خو هغه مین پاورز چې کوم دي هغوی په نورو خلکو باندې په نور کنټریز باندې اټیک کي، او یونایټډ نیشن چې دی د هغې هېڅ حل نشي راوباسلی. نو چې څنګه لیګ اف نیشن چې دی هغه څه نشو کولی، دغه شانتې اوس یونایټډ نیشن چې دی هغه څه نشي کولی. نو آیا یونایټډ نیشن چې دی هغه بلکل لیګ اف نیشن جوړ شوی دی او کو جوړ شوی نه دی؟ نو که ستاسو ته څوک دا ووایي چې یونایټډ نیشن از د سیکنډ لیګ اف نیشن، نو په دې کې اوس دغه نه دی پاتې شوی. دغه شانتې تاسو وګوره ټرمپ اوس په ګرینلینډ باندې اټیک کي، او یونایټډ نیشن چې دی هغه هېڅ نشي کولی. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې لیګ اف نیشن او یونایټډ نیشنز بلکل یو شانتې ادارې جوړېدو واله دي. کو چېرې ورلډ وار 3 هغه کاز شو او یونایټډ نیشنز د دې جنګونو څه حل او نه باسو، نو یونایټډ نیشنز او په لیګ اف نیشن کې بیا هیڅ قسمه څه ډفرنس نشته دی. بله خبره تاسو وګورئ که نه، نو ټرمپ چې دی هغه هم دغه شانتې د یونایټډ نیشن ارګنایزیشن د ډېر شي ادارو نه، د ډېر شي ایجنسیز نه هغه ویډرال کړی دی. دغه شانتې اسرائیل چې دی هغه هم د ډېر شي ایجنسیز نه ویډرال وکړو. ویډرال نه مطلب څه شي چې هغه یې پرېښودې، دغې نه خپل ځان وباسو. نو څنګه چې د لیګ اف نیشن نه دې ملکونو ځانونه وباسل، دغه شانتې امریکا چې دی هغې هم اوس د ادارو نه، کافي ادارو نه ځان وباسو، د ایجنسیز نه. دغه شانتې اسرائیل هم وباسو. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې یونایټډ نیشن will become the second League of Nations.